سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا د امیزون ورچوال اسسټنټ 11 او 12 لیکچر دی. په دې ویډیو کې به موږ 11 او 12 لیکچر کور کوو چې موږ څنګه کولی شو چې 11 لیکچر کې به دا ویو چې موږ څنګه کولی شو چې یو کې یو اس نمبر ورچوال نمبر موږ واخلو او 12 لیکچر چې کوم د امیزون ورچوال اسسټنټ مین تر ټولو څخه مین کوم لیکچر چې دی او امپورټنټ او نیسیسري لیکچر دی هغه دا 12 لیکچر دی چې دې کې به موږ د پروډکټ هانټینګ طریقه زده کوو د پرایویټ لیبل لپاره. چې چاته د پرایویټ لیبل په اړه معلومات نه وي او تاسو زموږ ډومبنې لیکچر وګورئ هغې کې به تاسو ته معلومات وشي چې پرایویټ لیبل څه ته وایي. نو دلته به زه لږ معلومات درکړم چې دا د بزنس یو ټایپ دی او په هر حال دې باره کې به موږ وروستو راشو. زه 11 لیکچر باره کې اوس غږېږم چې څنګه کولی شو یو کې یو اس نمبر موږ واخلو. دا زه شارټ تاسو ته راته وایم دې ډېر شارټ دغه دي. نو دې دپاره موږ سره دوه ایپس دي. ایپس ډېر زیات دي خو چې ما خپله پرسنل کړي هغه چې دی یو فري ټون دی او بل چې دی وای کې دی. نو دا دوه ایپس دي. په دې کې تاسو کولی شئ چې د هر ځای ورچوال نمبر واخلئ که هغه غواړئ که د یو کې وي د یو اس اے وي استرالیا وي کینیډا وي د کوم ځای نمبر هم چې تاسو غواړئ په دې کې تاسو کولی شئ دغه نمبر تاسو ځان له واخلئ او ځان له ریزرف کړئ. دې لارې به تاسو کولی شئ هر ټایپ اکاونټ جوړ کړئ که بینک اکاونټ وي کولی شئ دا امیزون ته خپل نمبر ورکړئ هم کولی شئ کال به چاته وکړئ په همدې نمبر باندې چاته کولی شئ اس ایم اس پې وکړئ واتساپ پې جوړ کړئ مطلب جی میل پې جوړ کړئ هر ډول اکاونټ په دې نمبر باندې به تاسو کولی شئ. دا همداسې نمبر دی لکه تاسو چې په سیم موبایل کې سیم پروت وي سیم از دیټ دی مطلب دا دی دا ورچوال دی سیم نه خوري دا ضرورت نه لري نو ورچوالي ستاسو دپاره ریزرف شوی دی. دغه دوه ایپس دي دې کې تاسو کولی شئ چې خپل ځان له دغه نمبر واخلئ او خپل مطلب څه شي اکاونټس پې جوړوئ هغه تاسو په دې باندې کور کولی شئ.